د هانګکانګ په چنګچاو ټاپو کې په نیمه شپه د یو قسم ډوډۍ بن میله د سولې او امن له پیغام سره په لوبو او نڅا ومانځل شوه. سباندې یوې صدۍ راهیسې د منځل کېدونکې دې میلې پیل دا وار د مې په 14 12 زړورو پیغلو ځوانانو 14 میټره اوچت ټاور ته په خطو وکړ. په دغه ټاور یاستنه 9000 د پلاستیک بن لګېدلی وو او د 3 منټو په ټاکلي وخت کې تر ټولو زیات بن یا ډوډۍ د ښځو ډلو راټولې کړي. البته یوه ښځه او سړی د بن ملکه او پاچا وګرځېدل. تیر کال زه ویرېدم او له پریشانۍ سره مخ شوم. دا وار تیزه بې پروا او سمه وم. ما د پروسکنۍ سیالۍ ویډیوګانې هم وکتلې او چې کومې تیروتنې مې کړې وې نو سږ کال مې هغه تکرار نه کړې. زه حیرانه یم چې سږ کال ما څنګه تر ټولو زیات پوینټونه ترلاسه کړل. زه ډیره خوشحاله یم او د بریالیتوب یو پیاوړی احساس لرم. په دې وړوکې جزیره لسګونه زره د هانګکانګ اوسیدونکي او بهرني سیلانیان د کیکونو دکانونو پر وړاندې قطارونو کې ولاړ وو چې دا رنګ د دوی په خبره بختوره بن راجمع کړي. له دې میلې مو په اصلي معنی خوند واخیسته. ومو کتل چې هر سړی خوشحاله و. د زمري نڅا مو وکتله. دا ځای هم ډېر ښکلی دی. هر سړی د ټاپو ته راځي. د بند ټاور ننداره هم ډېره خوندوره وه. دا یوه ډېره زبردسته میله ده. زه هم د دې په کتو ډېر خوشحاله یم. جزیرې ته راغلو خلکو د رنګینا پریډونو ننداره هم وکړه. په دې پریډونو کې ماشومانو د هانګکانګ د مقدسو هستیو په څیر ځان جوړ کړی وو. په دې کې نڅاګانې او موسیقي هم وه چې د نندارچیانو داد یې ترلاسه کړ. د چنګچاو اوسیدونکي په دې عقیده بن میله مانځي چې په راتلونکي کې د مصیبتونو مخنیوی وشي. دوی په دې موقع د سولې او خوندیتوب لپاره دعاګانې کوي.